نو دا لامذهبه خلک چې لامذهبه خلک وي نو دوه یاد لرئ منځ هم ورپسې مه کوئ او دعوت یې مه قبلوئ. ورته زه صاف وایم منځ ځکه مه کوئ چې د هغه د عبادت رخ نه دی معلوم. هغه به مني به تیتلي ټول پرتوک به یې پلیتي او هغه ورته پاکه وي نو مونځ به درته کوي. باد به یې چولي 9 چوکي اوږده لکه د اوښ عمره. هغه به وایي ما اواز نه دی اورېدلی وی زما اودس نه دی مات ځکه ما اواز نه دی اورېدلی یا ما بوی نه دی محسوس کړی حتی یسمع صوتا او یجد ریح. مونږ ته معلوم دی دا د جهاد قمقل دی او ډوډۍ هم مه خورئ ځکه هغې چندخان پاک ګڼي کټوی کې درله چندخ پوخ کړي چرمخکۍ پاکه ګڼي شمشتۍ پاکه ګڼي او دا ماشي میږي دا زنځې ګونګټان وایي دا ټول پاک دي. نو که په انګولي کې درله چندخان پخ کړي خورئ به چې څوک د مذهب پابند نی هغه د دین نه اوسي. دا د بېدینۍ لار ده. ګورئ قسم دی که دا 4 واړه مذهبه نه وي په دې پېښور کې به 50,000 مولیانو او د هر یو به خپله خپلارۍ وه. دا خدای امت په دې 4 دې وخت کې ټوله دنیا کې یو ار 15 کروڑ آبادي ده د مسلمانانو. په دې یو ار 15 کروڑه کې څه د پاسه 80 کروڑه زمونږ د مذهب خلق دی. محدثین مفسرین اولیاء بادشاه په مخ د ځمکې چې څومره دي دا شکر دی زمونږ 800 کاله حکومت و هندوستان کې ټول زمونږ فقه وه. په ترک دا ټول د ترک د عرب اخوا ټول دا زمونږ فقه وه. نو چې څوک مذهب پرېږدي چا پسې روان شه ما پسې زناوه دروغجنه هی د کورونه او ځان ته پېښورې وي اکثر دروغجنې. نو په دې دروغجن پسې چې روانېږي هغه 4 واړو مذهب علماو پسې ګورئ دا لامذهبه خلک لامذهبه پسې مونځ هم مه کوئ ستا د عبادت رخ نه دی معلوم. هسې نه چې په بله بلا مې وړئ او ډوډۍ مه خورئ هسې نه چې چندخان او شمشتۍ پکې درله پخ کړي او زنځې ګونګوټانې پکې اچوي. دا ناپوهه خلک امت کې انتشار او افراط لاسونه اوچتول امین په زور ویل دا 2 مذهبونو کې شته هغه ناروا نه دي. دا لامذهبه کول سړی دا ناروا دي. دا فتنه ده امت کې انتشار پیدا کوي. هغه مسئلې چې هغې نه علما فارغ شوي دي دا ټول د صحابو کرامو چا لاس اوچته او چا نه اوچته چا امین په زور وي چا کم وي. نو څو علماو یو قول خوښ که څه بل نو په دې عمل کول دا د صحابو په خبرو عمل کول دی. زمونږ امام ابو حنیفه وایي امین دعا ده دعا پټه غوره ده او اکثرو صحابو تابعینو به په پټه امین وي. بعضو په زوره ویلي دي ټیک ته روا ده خو موږ په پټه ته غوره وایو. چا لاسونه اوچت کړي دي چا نه دي. عبدالله ابن عمر کشر صحابي دي لاسونه به اوچتول او یو مشر صحابي دی عبدالله ابن مسعود هغه نه اوچتول. زمونږ امام ابو حنیفه وایي زمونږ د عبدالله ابن مسعود طرز خوښ دی ځکه دا د حضور پاک خادم خاص پاتې شوی دی او په ټولو صحابو کې په پویه کې د ټولو زیات نه. نو دا 4 واړه مذهبونه دا د صحابو کرامو هغه خبرې دي او د حضور پاک طریقې دي چې څوک ټانګیواله ته م وایي ګونګړي مار ته م وایي راځه په حدیث عمل کوه هغه پوهېږي په حدیث او ته دغه زناور ملا ته ووایه چې په حدیث عمل کولو دپاره کوم شرطونه دي ته پرې پوهېږي. نو دا یو فتنه ده. اهل حدیث په نوم مه دوکه کېږي لامذهبه خلک دي. اهل حدیث د 4 واړو مذهبو خلک دي. عجیبه خبره ده دا لامذهبه خلک دا د حضور نوم ولي چې پیغمبر علیه السلام محبت څومره بل طرف ته یو بل خلک ته زیان ته عاشقان وایي هغې هم د حضور پاک نوم ولي. د رسول الله محبت ویشي د هغه نظر قربان ټیک ده. دا بل طرف ته دوی وایي د رسول الله خبره منه امام ابو حنیفه پکې چا راوستی خو دواړه د یو بل نه لرې دي. معلومه دوه شه چې د دواړو په اخلاص باندې خبره نه ده. نو دا خبرې مه منئ دا